چې نه کیږي تاسو خو زموږ پیټې بند یې څنګه چل دی یاره بس نهاک دره کې ګرځو را ګرځو ته را باندې ناڅاپي را پېښ شوې ته خو هسې هم زموږ یارې په دې فیسبوک باندې موږ سره ډېره پخه یاري کې خو مینه دې پټه پاتې مه شه رب دې رسوا که چې تاوان له دې درځم تاوان در باندې شم نو باران دی نهاک دره ډېر ښکلی موسم را جوړ زما د طبیعت ماحول دی او زه دا وایم دا ټول موسمونه دا زموږ د ذهن سره تعلق ساتي که د ذهن موسم د تازه یي مثبت یي ښکلی نو هر څه ښکلي کېدی شي نو ډېر خوند یې وکړو دسترجهان مو واورېد ډېر وخت بعد داسې په ژوندۍ بڼه باندې ډېر ښه نظمونه یې وې او ابراهیم تاج خو په خپل ځای باندې یو مستنده حواله ده خلک وایي دا ځان له صوبه ده نو ډېر خوند یې وکړو ځوانان را جمع شو ډېر دې آباد وي نهاک دره دې آبادوي بیا به راځو او بس پیغام به مې ملګرو دا وي ابراهیم تاجه چې دا سوشل میډیا یو ډېر ښه ټول موږ له لاسه راغلی دی پښتنو نو هر سړی د دې وطن یو ښکلی تصویر وباسي د دې وطن ټوریزم کلچر سیلګري دا د دنیا ته رسوي د دنیا به راماته شي او بله دا پښتانه دي د ذهنونو نه دا انګار وباسي انګار ما ډېر مخکې یو غزل لیکلی ابراهیم تاجه وایي چې وړو وړو مرغونه یې چرنګار ویستلی دی لاسماتې د چینې د خوا چینار ویستلی دی او زما د ړنګې خونې اخري یاد د ژوندی وي د سوانې په وخت ماته یو ستار ویستلی دی او زه دا لیونی پیژنم څه چل به خامخا وي قضا ماښام بنګړو نه یې شرنګار ویستلی دی او افغان یم خو هغه افغان نه یم کم چې وم ما اوس ګورې د ذهن نه انګار ویستلی دی دا انګار ویستلی او ژوند ښایسته کېدلی ډېره مینه افسر صاحب وایي چې مونږ له ډېره ښه دغه په لاس راغلی دی د فیسبوک په صورت کې چې مونږ به د ټولې نړۍ ته ځان وښایو خاص کر د پښتنو چې کم ټیلنټ دی خو پښتنو له چې وایي کم څیز په لاس ورشي نو هغه د هغې غلط استعمال کوي او دا حقیقت دی چې افسر صاحب وایي چې پښتانه څومره چې د نړۍ خلک دي هغوی د فیسبوک استعمال د ځان د پوهې دپاره کوي او د خپل د دغه مشهورتیا او یا دغه خپل چې کوم د هغوی کلچر دی د هغې لکه د پروموټ کولو دپاره هغه لګیا دي خلک فیسبوک کوي واحد پښتانه داسې دي چې دوی فیسبوک د کنځلو دپاره کوي او د بدو دپاره کوي او د تقلید دپاره کوي پښتانه ټول نه ګوره ډېر پکې ښه هم دي تا غوندې خلک موږ باندې خلک ګوتک دي نو دا شی چې کوم دا نه دی په کار افسر صاحب وایي چې به یې د ذهن نه دا انګار وباسئ ټیک شو ډېره مننه